هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د لړم 21مه نیټه ده چې د 2025م کال د نومبر له 12مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګاډۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. په تېرې اونۍ کې له 115,000 میټریک ټنه ډېر انتقالات وشول. په مسکو کې د افغانستان او سعودي عربستان پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشوې. د پنجشیر نږدې 3,000 قراده زمرد وپلورل شول. او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د احمدالشاه له لیدنې ستاینه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په تېرې اونۍ کې له 115 میټریک ټنه ډېر انتقالات وشول. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی په تېرې اونۍ کې د هېواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 115,408 میټریک ټنه انتقالات شوي چې پکې تیل او نور سوداګریز توکي شامل دي. د ټولګټو چارو وزارت د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې د حیرتان بندر له لارې 99,396 ټنه، د اقینې بندر له لارې 8,050 ټنه، د تورغونډۍ له لارې 18,823 ټنه او د خواف هرات له لارې 11,211 ټنه توکي انتقال شوي دي. ویل کېږي په تېرو 2 ورځو کې 209 ټنه سوداګریز توکي چې لویه برخه یې د انارو جوس دي له هېواده بهر صادر شوي دي. په مسکو کې د افغانستان او سعودي عربستان پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشوې. په روسیه کې د افغانستان سفیر ګل حسن حسن د سعودي عربستان له نوي سفیر سامي محمدالسدحان سره ولیدل. په مسکو کې د افغانستان سفارت د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او سعودي عربستان استازو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او ګډو همکاریو بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان سفیر د سعودي عربستان سفیر ته په نوي ماموریت کې د بریالیتوب هیله کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو پر بنسټ د رغنده دوه اړخیزو تعامل پر پراختیا او پالنه هم ټینګار کړی. د پنجشیر نږدې 3,000 قراده زمرد وپلورل شول. د پنجشیر ولایتي مسؤلینو د دغه ولایت له قانونونو څخه د تازه د استخراج شوي زمرد د پلور کېدو خبر ورکړی دی. د پنجشیر د والي ویان سیف الله لټون ویلي چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 2,800 قراده زمرد د 1,928,816 افغانیو په ارزښت د قانونونو د څارنې کمیټې د سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو په شتون کې د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. نوموړي زیاته کړې چې تر دې وړاندې هم د پولۍ له لارې د هیواد پر سوداګرو زرګونه قراده زمرد پلورل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د احمدالشاه له لیدنې ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل سوري سیال احمدالشاه سره له لیدنې وروسته ویلي هغه له یوې ډېرې سختې سیمې څخه راغلی او یو پیاوړی سړی دی او ورڅخه اړیکې لرم. ټرمپ زیاته کړې امریکا به په بریالیتوب د سوریې د رسولو لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د دې مهال مهم وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.